السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره یو کس دی هغه د امام نه پر سجده کې مخکې سر راپورته کوي، نو دې سره یې د مونځ څه حکم دی؟ جناب محترم، د عمل په خپله مکروه تحریمي دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه سخته منع فرمایلې ده. کتاب الاذان بخاري کې باب اسم من رفع رأسه قبل الامام، په دې کې باقاعده دا حدیث مشکات کې مشته دی. په دې کې باقاعده تور سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې د امام نه مخکې سر راپورته کوي یوشک ان یجعل الله رأسه رأس حمار او قال صورته صورة حمار، قریبه ده چې الله پاک به د سر نه د خر سر جوړ کړي او یا به دا شکل د خره په شانتي کړي. تا ان شاء الله چې مرقات د کله راواړو نو مرقات کې په همدغه ځای کې په حدیث کې مرقات چې د مشکات شرح د مولا علي قاری په کې وقیصه را نقل کړي و یو ډېر عظیم محدث و درې نیم سوه طالبان به ورته سبق ته ناست خو هغه به د پردې شاته درس کوو. بیا یو ځل یو لوی عالم ښي هغه پټ ورغی او بس به بهرحال خدای وکته چې ګوري شکل یې داسې دی لکه د خر. ویل دومره لوی عالم یې دومره لوی محدث یې او دا شکل دې داسې دی لکه د خره، دا ولې؟ هغه ویل قسم دی ما دا حدیث وکته بیا مې ویلې ته ودرېږه تجربه پې وکړم، داسې نه چې دا د دروغو نه چې په دې حدیث مې تجربه وکړه ایسته الله پاک دا شکل راته د خره، نعوذ بالله. دا ګوره فتاوا عالمگیریه کې لیکي، فتاوا هندیه کې ويقرأ للماموم ان يسبق الامام بالركوع والسجود وان يرفع راسه فيهما قبل الامام كذا في المحيط. دا وګوره کتاب الصلاه باب صفه الصلاه کې وایي دا کار مکروه تحریمي دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منع فرمایلی. نو د امام نه مخکې سر اوچتول او ښکته کول هم خوند نه کوي، مکروه دی، او مخکې تنه تللم مکروه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.